السلام علیکم. راته ښکاري چې د سلام جواب درته چا نه دی ښودلی. وعلیکم السلام. اوس پوه شوې. ګوره زه یو کونډ سړی یم، خو ته هم یوه کونډه ښځه یې. مړې موږ خو چلیدلي کارتوسونه یو، نو بیا دا پرده د څه خبرې؟ لرې که دا پرده دی، دا نخرې پیښې دي نه منم. ګورې ماشاءالله ماشاءالله. مړې کړه وړه خو دې د خیره ښه دي. ما سره فکر و ما یې چا راته بیا نه یې واده کړي. تاسو به څه خورئ؟ و ساده ښځې ساده ښځې، د واده شپه ده، څه خوږې خبرې را سره وکړه. د خوراک اسکاکو له خو ټول عمر پروت دی، بیا به کېږي. دا راته ووایه چې لور دې د څو کالو ده؟ چې ملک صاحب رڼا د شپږو کاله ده. ها رڼا نومې دی. زما شاندان هم د خیره د 8 کالو ده. راته ښکاري چې د دې ملګرتیا به ښه پخه وي. جی جی ولې نه، دواړه به یو بل خویندې ګڼي، لکه چې سکه خویندې وي. همدکه غواړم زه. خو ګورې چې دواړو کې څه فرق ونه کړي. ښه پوه شوې؟ هیڅ فرق به نه وي جي. دواړه په دې کور کې داسې اوسي لکه چې خپلې سکه خویندې وي. تاسو فکر مه کوئ. چېرته دي دواړه؟ ملک صاحب بیبي وي، هغې خپلې کمره کې دي. وی په لږ ساعت کې دواړه ملګرې شوې. رڼا دا والا فکر مه کوه، په دې کور کې چې څه زما دي هغه ستا دي. نه خورې زما هېڅ نه دي پکار، خو لږه یریږم. د چا نه؟ د ملک صاحب نه. ډېر غوسه ناک دی. ملک صاحب ورته مه وایه، داجي ورته وایه. داجي زما داجي ستا داجي، ستا مور جانه زما مور جانه. ما خو وې چې زما مور دویم واده وکړو نو ښه یې ونه کړو، خو دا راته نه وه پته چې ستا په شانتې به راته خوږه خور او ښایسته کور به راته میلاو شي. دا کورم ستا او دا خورم ستا. بس مننه، خو زما د سکول به څه چل کېږي؟ وی د سکول به څه کېږي؟ چې چېرته زه سکول ویم هلته به تم سکول وی. سمه ده اوس وده کېږو نه، ناوخته شو که نه. رڼا ته خپل بیټ کې وده شه، زه دلته وده کېږم. نه خورې زه تا سره وده کېږم. یا ښځې دا ډول سینګار دی نور پرېږده او راځه. بس تاسو ځئ، زه 2 منټو کې درغلم. یو خو د دې ښځو دا 2 منټه پوره 2 ګنټې. زه راځه. ښه درغلم. او رښتیا یوه خبره مې واوره، لوڼه خو الله تعالی 2 راکړي، یو ستا او یو زما. دا ځل به راله وارث راولي، زوی. ملک صاحب
دا خو د خدای ورکړه ده. چاله څه ورکي او چاله څه، او لونه هم د الله رحمت دی. او زوی نعمت وی نعمت، رحمت خو را باندې دوه ځل راورېدو. دا ځلې نعمت غواړم، نعمت زوی. او په دې خبره ځان ښه پوه که. استغفر الله، استغفر الله. یا الله، یا الله، یا الله زما خاوند معاف کړه ربا. یا الله د خولې نه په خطا وختل. یا الله ته په موږ باندې رحم وکړه. یا الله بیبي چې مونږ دواړه خو ناشته وکړو که نه؟ نه لورې، چې مور او دا جیم راشي موږ ټول به په یو ځای ناشته وکړو. دا دې دا جیم راغی. السلام علیکم ملک صاحب. په خیر تورې په خیر راغی. خوشحاله اوسئ. کېنه. زما په خیال چې د رواج هغه لوښي دې راوړي دي. ملک صاحب په لومبۍ ورځ خو ناشته ده، جینۍ د پلار د کوره راځي. جینۍ ښځه ورته وایه ترور ښځه د یو لور مور ده. جینۍ خو هغه یې چې پېغله وي او واده یې نه شي. بیبي سلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر علي لورې. داجي رڼا خو زما خور ده که نه؟ او بچې دا اوس ستا خور ده. اوې ډېر زر به که خیر وي. تاسو له یو ښکلی شاندور هم راغلی. خو مونږ دواړه به بیا لوبو. سمه ده. ښه زه ورځم بازار کې مې لږ کار دی. دا 2-3 ورځې د سکول چوټۍ دي. دا به رڼا هم بوځي او داخله به وي. سمه ده ملک صاحب. او رښتیا یوه خبره مې واوره. دا ځل به راله وارث راولي زوی. ملک صاحب دا خو د خدای ورکړه ده. چاله څه ورکي او چاله څه، او لونه هم د الله رحمت دی. او زوی نعمت وی نعمت، رحمت خو را باندې دوه ځل راورېدو. دا ځلې نعمت غواړم، نعمت زوی. او په دې خبره ځان ښه پوه که. لورې ته خو راته څه ډېره خفه ښکارې. خیر خو دی که نه؟ نه مورې هیڅ هم نشته. خیر دی، خیر بشي مورې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ اکبر. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. تاسو خدای وبخه. باقی مانځنه پس ته به د ایمان او یقین خبره کیږي. تاسو ټول کښېنئ او تاسو له به خدای ډېر اجر راکړي. تاسو ته په دې ټوله علاقه کې صرف دا نرښځې ښکاره شو چې دی به اوس موږ له د دین زده کړه راکوي. دی خو زمونږ په حجره کې دومره ګډ شوی دی قسم په خدای چې اوس ورته ګورم نو خیال مې بل خوځي. ریګه ملک صاحب الله والا هدایت ورکړی دی. ریګه چې ستنه زده کو. تاسو لګیا اوسئ موږ درنه لاړو. غنیاز خان راځه. رانږدې شي لږ رانږدې شي. بسم الله الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي علی رسوله الکریم. الله رب العزت زمون مالک ته بل مالک نشته. الله رب العزت زمون خالق ته بل خالق نشته. الله جل شانو زمون رازق ته. زمارونو بایګانو د ازمکه اسمانونو سیندونه دریابونه هر یو شیز الله رب العزت پیدا کړی دی. الله جل شانو په قرآن مجید کې ارشاد فرمای لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم چې ما دا انسان په ډېر ښکلي صورت باندې پیدا کړی دی. ټیک ته چې الله رب العزت ښځې او سړي پیدا کړي دي همدغه شان که مونږ یې اوس نرښځي پیدا کړي یو نو دې کې زمونږ څه ګناه ده؟ مونږ له چې الله جل شانه دا کم نیمګړی روح را کړی دی نو الله رب العزت خو مالک ذات دی خالق ذات دی. که غوښتل نو مونږ یې مکمل هم پیدا کولی شو. د ملک صاحب په خبرو باندې زه نه خفه کېږم. زه به څوک یم چې زه به خفه کېږم. خو کم از کم زه په دې باندې مطمئن یم چې الله جل شانه ماته هدایت وکړ. تاسو دا سوچو کې که چېرې زه بغیر د هدایت د دې دنیا نه تللی وم نو بیا به څه. دغه شان زم د ټول عالم فکر کوم او دا فکر یوازې ما نه بلکې زمونږ خوږ نبي صلی الله علیه وسلم هم کړی و. زما وروڼو بایګانو موسی علیه السلام صرف 40 ورځو دپاره کوه تور ته لاړ. هغه هم د الله سره هم کلام کېدو دپاره. خو چې کله واپس راغی نو 2,88,000 خلک چې وو هغې یو بیچړه جوړه کړې وه او هغې ته یې سجدې شروع کړې وې. تاسو سوچ وکړئ زموږ نبي علیه السلام د دې دنیا نه تللی دی. د 1400 کالو نه سیوا موده وشوه. د دې امت څه حال دی؟ نن مونږ کم ګناهونه نه کوو. زما وروڼو بایګانو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. که جواری ده که شراب دی نن مونږ کم اعمال نه کوو. زما وروڼو زموږ د اصلاح دپاره به څوک راځي؟ بل پیغمبر خو دې دنیا ته نه راځي. نبی علیه السلام خاتم النبیین دی. زما وروڼو بایګانو اوس مونږ له پکار دی اوس مونږ د خپل دین زده کو او څه وکړو د الله په لاره کې وځو. زما وروڼو بایګانو که ما پورې څوک خاندي که ما پورې څوک ټوبې کوي زه د چا نه هم نه خفه کېږم. زه به ولې خفه کېږم؟ قطار 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 نیازخانه جی ملک صاحب قربان نه دا تی سر و ماغه شمروزه نه ښکاري چېرته روک شوی دی یار؟ ملک صاحب هغه خو نن ډېر غټ کار پسې وتی دی. ولې دغه پلاټ قبضه یې لا نه ده اخیستې څه؟ هغه بد کول نه غواړي ملک صاحب. ګینې نن سبا خو دا کار ډېر آسان شو. السلام علیکم. السلام بخیر علیکم. شبروز خان بخیر. ملک یاره څنګه خیر دی؟ وبخه یار نه وخته شو. شمروزیه ګور ما چې لیدلی نه یې که نه نو دا وخت را باندې نه تېرېږي. دا چېرته وې یار؟ ملک صاحب هغه د پلاټ قبضه مې ترې واخیسته. بیا خو دا ډېر د خوشحالۍ خبر دی. اوس خو ورکه که نه ډنګ یار. ملک صاحب ټیک وي شمروز خانه پکار دی چې بېګا له حجرې ته اجړاګان راولي. په کلار کښېنه نیازیه د ملک صاحب وار دی دویم واده یې کړی دی. خواږه خو په هغه جوړېږي که نه؟ خواږه به ډېر زر وګورئ خو بس دا دعا کوئ چې الله راله یو ښکلی شان زوی راکړي. الله به زویم درکړي ملک صاحب. د الله په در کې د څه کمی دی؟ یا نیاز خانه دا فضول خبرې اوس پرېږده. دا راته ووایه چې ډنګ ورکې او که نه؟
ملک صاحب چې تاسو وای او شمروزه وای نو دغه دی. هلو بیګاله ډنګ ورکا خو سره د ګونګړوګانو د شړنګ. ګیر وړی دی دا ستاسو د دواړو رور دی رور. بیبي زه به سبا خیري دا سوټ واچوم دا به ښه لګي که نه؟ او لورې دا سوټ پر سره ډېر خوند کوي. السلام علیکم تروري. وعلیکم السلام. په خیر علي ملک صاحب. ته لا تر اوسه دلته تلې نه؟ خیر علي ملک صاحب تاسو لاس وینځئ زه تاسو له روټۍ راوړم. نه ما وې دا مور دې لا تر اوسه تلې نه ده. دا د رواج لوښي چې څوک راوړي نو بیا یې واپس جوړ نه وړي. ملک صاحب هغه خو مې مور وی چې ته لږ په دې کور کې نه وي نو زه به دې پوه کړم لږ مدد به دې وکړم. او که نه لورې ته خو لا د کور په لوښو لرګوم نه پوهېږې. ای تروري ته فکر مه کوه ښه شاندا نشته په هر څه به یې پوهېږي. ماشاءالله دا ډېره هوښیاره او قابله جینۍ ده. الله دې قسمتونه او نصیبونه د ښو کړي. داجی دا وګورئ دا زموږ د رڼا رور دی بیبي راله روړی دی. ای بچیا بیبي ته دې وایه چې دا خپله لور پوهه کړي چې دقه شان یو اصلي ګوډاګی زموږ کور ته راولي. زما د دې جاګیر وارث د الله په در کې د هیڅ کمی نشته ملک صاحب ته فکر مه کوه. خو داسې خبرې خلک د ماشومانو سره ماشومان نه د اتي سر بیزوګان ورته وایه بیزوګان. داجی داسې مه وایې موږ دواړه خو ستاسو لوریان یو. نه شکه تودېږي یک نه شد دو شد دوه بیزوګانې دوه. یا ښځې روټۍ زما کمرې ته راوړه دلته خو خبره کول فضول دي بیزوګان. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. صدق الله العظيم. یا الله ستا په در کې د هیڅ کمی نشته خدایا. زما لور ودانه او آباده کې یا الله د ډېر زوره ورکړه مې ورکړې ده خدایا. تی په دې خپل در او په دې خپل کور خوشحاله کړي نارینه اولاد وله ورکړي خدایا. ته پې ما مه خفه کړې یا رب العالمین موږ ډېر کمزوري یو. یا الله یا الله ته زما دا یوه بچی ډېره ډېره خوشحاله کړي خپله خدایه د هر غم نه یې وساتې د هر افت نه یې وساتې د زړه مرادونه یې پوره کړي خدایه. ته پې خپل رحم و کرم وکړي یا رب العالمین. آمین یا رب العالمین.
راځه چې ناشته وکړې چې بیا کور ته ځې. او لورې پوه ما شهباز خان زما دلته ډېر تګ راتګ نه خوښوي. بیبي ورو ورو بیا په خوی بوی باندې پوه شو. د یو انسان سره چې د واسطه راشي نو د خوی بوی نه به خبر شي. بیبي ما خو درته ویلي وو چې دا غټ خلک دی او مونږ غریبانان یو، څنګه به دوی سره وخت تېرو. خو دا زما نه منل نو ور دې کړم نو. لورې زه په خپله کونډه بوډۍ ښځه یم، نن یم سبا نه یم. ته به د لور سره دا دومره ژوند څنګه تېروې؟ بیبي چې د چا یې څوک نه که نه نو د هغه یې الله خو یې که نه بیبي، او الله مسبب الاسباب دی. همدغه د الله سبب دی که نه لورې؟ د ملک صاحب په زړه کې ترس واچولو او ته د لور سره قبوله کړې. خو مورې د ډومبۍ ورځې نه د زوی غوښتنه شروع کړې ده. زه خو یارېږم هسې نه که خدای راله بله لور راکړه نو بیا به څه کوو؟ د ناامیدۍ خبرې مه کوه لورې، هیڅ فکر مه کوه، هر څه به ټیک ټاک شي. بیبي راځه چې ته ناشته وکړې چې بیا په وخت کور ته ځې. د ملک صاحب د پاڅېدو وخت دی، که بیا یې ولیدې نو بیا به خبرې کوي. قرآن زمون دلیل زمون برهان وینما پدې ابا دواړه جهان زمکه اسمان وینما د دې په پاڼو کې د یار لبو چشمان پرت دي کتار 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 پرت دي پدې قرآن کې رور زما سوچا موتیان پرت دي. تور زلفې شنه خالونه خو ښکارېږي، عاشقان کله دې دندان دې مړېږي، او عاشقان کله دې دندان دې مړېږي. سهار شو د خیر ها؟ جی ملک صاحب. هغه مور دې نه ښکاري یا څه شو؟ ملک صاحب هغه خو د سهار رڼا خورېدو سره لاړه. ها څه چای ډوډۍ دې پې وکړه او که همداسې سپورې شونډې دې ولېږله؟ نه جی ښه په مړۍ ناشته وکړه بیا لاړه. او د دې خبرې ګورې ډېر زیات خیال ساته. نن سبا وخت کې خانانو ملکانو پسې خلک لکۍ ډېر زر تړي. خدای دې د ملکانانو د دښمنانو سر ورک کړي. خو ملک صاحب تاسو هم ټیک وایئ، د چا په خولې خو څوک لاس نشي کېښودی که نه. ښه پرېږده دا خبرې. دا راته ووایه چې په جارګي کې څه مټۍ شته او که نه؟ او جی ډېره مټیایي ده او ډبې ډک پراتې دي. سمه ده. ښه داسې دی چې نن شپې به زما حجرې ته څه مېلمانه راځي، نو د چیو سره به وله یکدو. ښه ملک صاحب ستاسو د واده په خوشحالۍ کې پروګرام دی؟ نه یاره واده په خوشحالۍ دا هغه شمروزي څه ځمکه ګټلې ده، د هغې په خوشحالۍ کې مجرې ته اجړاګان روستي. استغفرالله. جلاګان؟ ها ولې ته پې خفه شوې څه؟ ته نه غواړې چې موږ خوشحاله شو، څه ډنګ ډو ته وکړو؟ نه نه ملک صاحب زما څه دا مطلب نه و، خو دا خلکو خلک به خپل کار کوي. بس ما چې درته څه وویل ماښام له چې هر څه تیار وي پوه شوې؟ زه درنه لاړم. ملک صاحب ناشته؟ نه نه
شمروزي راله بندوبست کړی دی د هغه سره به یې کوو. السلام علیکم ورحمت الله امیر صاحب. وعلیکم السلام. څنګه رور جانه ښې جوړې؟ زمون خوږ نبی صلی الله علیه و آله وسلم یو حدیث دی، یو صحابي راغی او وی چې السلام علیکم، نو نبی علیه السلام ورته وی چې تا ته لس نیکۍ میلو شوې. د هغې نه پس بیا یو بل صحابي راغی، نو چې راغی هغه وی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نبی علیه السلام یې ته شل نیکۍ میلو شوې. بل راغی هغه وی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ومغفرته. نبی علیه السلام یې ته دیرش د سلام دومره فایدې دي. امیر صاحب څه خبر شوی؟ د څه نه؟ ستا زاړه ملګري به نن د ملک صاحب حجرې ته سره دکړو باجو راځي. و زما رور جانه ګوره دا هدایت چې دی که نه دا د الله جل شانو په لاس کې دی. نبی علیه السلام څومره غوښتل چې زما دا تره ابوطالب چې دی دا د اسلام قبول کړي، خو چې بس هدایت په نصیب کړي نو الله جل شانو ورته پخپله فرمایل وایي چې دا هدایت چې دی که نه دا زما په لاس کې دی. نه نه ما ویلې چې د ستا زړه خو ته نه تخنیږي. الله دې نه کړي وروره، الله دې نه کړي. الله رب العزت دې زما استقامت نصیب کړي. الله دې نه کړي چې زه بیا دغې اور ته ودانګم. ما اورېدلې تاسو خلک د ډنګ ته د ټینګې نه یئ. ستا خوښه امیر صاحب، موږ خو تماشې ته ځو. مونږ ناپوهی مونږ نږدې دغه نفس دې شیطان مو دوکه کوي، مونږ رحمان ته نه ځو. په مونږ د دې پروردګار ډېر احسانان پراته دي. کتار 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 پراته دي په دې قرآن کې رور زما سوچا موتیان پراته دي. دا تاسو دواړه خویندې څه کوئ؟ مورجانې ما له شاندانه کتابونه او کاپیانې راکړې، وګورې. ښه شاندانه خو مې ډېره نرلو ده. زه هم تا ته مورجانې ویلی شم که نه؟ او بلکل چې تاسو دواړه خویندې یئ نو زما لوڼه یئ، بلکل ما ته مور ویلی شي. مورجانې داجي خو وی چې مونږ به سبا سکول ته ځو، نو رڼا خو نه ده داخله، دا به څنګه ځي؟ زه به سبا کې خیري تا او رڼا سره سکول ته ځم. د رڼا به کاغذونه دمه کړو، فیس به داخل کړو، بیا به دام تا سره سکول ته ځي. مورجانې ډېر به خوند وکړي چې مونږ دواړه سبا ځو سکول ته. مورجانې ما ته شاندانه وې چې زما داجي اوس ستا داجیم دی. شاندانه لورې ماشاءالله ډېره هوښیاره ده، وړه غوندې، خو د عقل نه زمونږ نیا یې نیا. نن دورایا مې دلبر مخې ته راغی، نو د آفتاب په شانتې ښکلې باشه راغی. نو ما یې مخ ته په زرځې کتلې نه یما په کفن پټ شوه. دا چې دومره عزت کوي ما د ځانه بیلوي، دا چې دومره عزت کوي ما د ځانه بیلوي، خو د زړه نه تپوس کما به څنګه هېروي، ما به څنګه هېروي، ما به څنګه هېروي. دا چې دومره
حفاظت کوي ما د ځانه بېلوي